د سراج الدین حقانی په ملاتړ د اسلامي امارت پر کندهاري ډلې د نیوکې له وجې ګلبدین حکمتیار سخت ورخطا دی او د حکمتیار کړنو ته د یو افغان شدید غبرګون درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پکتیا په ګرد څېړۍ کې د خلیل حقانی په فاتحه کې د ګډون له وجې له فشار سره مخ ګلبدین حکمتیار د خپل سپیناوي لپاره په درغلیز نوم قدر شناسی و اهمیت دادن به همکاري دیګران تر سرلیک لاندې په خپل اړوند رسنیز ادرس یوه لیکنه خپاره کړه چې په تړاو د زاویې رسنۍ د خبر له خپرولو وروسته ژر بیرته پاکه کړه. زاویې رسنۍ د ژورنالیزم د اصولو پر بنسټ د خپل خپور شوي خبر د ثبوت لپاره د اسلامي ګوند په رسمي رسنیز ادرس د خپرې شوي لیکنې سکرین شاټونه چې وروسته له ډاره لرې شول خپاره کړل. دغه خبر کټ مټ د هماغه څه پر بنسټ چې په لیکنه کې لیکل شوي، یاد شوي او خپاره شوي وو له هیڅ راز ډیرونې پرته خپاره شول. خبر او د حکمتیار د ګوند له رسمي ادرس د خپرې شوي لیکنې سکرین شاټونه دواړه اوس هم د زاویې رسنۍ پر فیسبوک او ایکس پاڼه شته دي. په دې لیکنه کې چې ګلبدین حکمتیار په درغلیز نوم خپره کړې وه او د خپل ناکام سیاسي او احساساتي کرکټر پر بنسټ په بیړه د حقانی ډلې او کندهاري ډلې ترمنځ اختلاف د خلیل حقانی د وژنې پر ایمان جماعت د ځانمرګي برید په دارالامان کې د کور او دفتر اخیستو او له هغه وروسته له هیواده د وتلو پریکړه او د کور د انتقال پر مهال د خپل ترور پړه د اسلامي امارت پر مشر ملا هیبت الله او د اسلامي امارت پر کندهاري ډلې اچولې دغه خبرې مو یادې کړې وې. په لیکنه کې اسلامي ګوند د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله انحصار طلبه، خودخوا او ظالم معرفي کړی دی. د ښاغلي ګلبدین حکمتیار یاد رسنیز رسمي ادرس له اسلامي امارت څخه له خپلې ویرې، ډار او پوښتنو او فشار پټولو لپاره په دوه مخي ډول د خپلې لیکنې پړه پرله پسې پر زاویې رسنۍ غورځوي او تورونه لګوي. لیکوال احسان الله پښتون د ګلبدین حکمتیار ګوند دې ورخطایي ته په ځواب کې لیکلي په احساساتو د سیاست پایله همداسې وي. سیاست د سړو مغزو کار دی چې اسلامي ګوند یې نه لري. په نومهالیز تاریخ کې دا ژوندۍ بیلګه ده چې ګلبدین حکمتیار مشهور د کابل پر قصاب لومړی کار کوي او وروسته بیا فکر. ښاغلي پښتون ډیره کړې د ګلبدین حکمتیار دفتر چې د اسلامي امارت پر مشر او کندهاري ډلې خپل تورونه ثابت نشوای کړای یا ترې وډار شول، نو اوس د خپل فکر او لیکنې پړه پر رسنیو اچوي. سیاست د ډارنو وګړو کار نه دی. هغه قول چې له خپل عمل سره یو شان نه وي د منافقانو، ډارنو او بزدلانو نښه ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.